بسم الله الرحمن الرحیم د لوی رب په نامه. ټولو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او څوک به موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، نن سره په دغه دوه موضوع باندې لږې خبرې کوم. خو لومړی پرون دغه چې دی پرون او کابل پرون منظور پښتون ځینې خبرې کړې وې، بیا هغې خبرې ډېرې اوږدې وې، هغه تقریبا 15 دقیقې وې. بیا ما هغه لږې رالنډې کړې او تقریبا هغه 2 دقیقې دي. بیا زه په هغې باندې خبرې کوم. زه په خپله تبصره هم لرم، هغه به ځینې ځایونو کې زه ودروم، ځکه چې هغې ډېرې مهمې خبرې کړې وې پرون. خپل هغې لاهور کې کړې وې او هغه کومې خبرې چې وکړې زما خپل هم ډېرې خوښې شولې. د پښتنو دپاره ډېرې ګټورې دي، خاص کر هغه پښتنو دپاره چې په پښتونخوا کې ژوند کوي، او هم د بره پښتنو دپاره، ځکه چې دې کې ځینې داسې شیان دي چې اورېدل ډېر ضروري دي، خاص کر هغه پښتنو ته چې لکه ګلخان ټایپ چې دي، لکه د ګلخان قسم باندې چې ځکه هغې دپاره ډېر ضروري دي، ځکه اړینې دي ورته. ځکه هغوی که هر څومره پښتانه ورته وایي چې په دغه خاوره باندې د پنجاب حاکمیت دی، خو هغوی نه مني. خو زه به نن د منظور پښتون هغه مهمې خبرې ته ما رالنډې کړي دي، هغه ته د کوم لومړی زه دا لګوم. خو دا ټیکولوارو خو کېدای شي په اردو ژبه دي، خو اکثره خلک پرې پوهېږي. خو بیا خیر څه چې په تبصره کوم، بیا په خپله هغې کې د هغې هغه ژباړه بیا راځي، نو هغه دواړه پکې راځي، ځکه تفسیري کې زما شته. خو د دې دا خبرې ضرور دي، ځکه که کوزې پښتونخوا ملګري ما سره وي چې هغوی په خپله واوري چې دا څه وایي. ये टारगेट किलिंग उन इलाकों में ज्यादा होती है जहां मदनियात ज्यादा होते हैं. دا یو خبره ډیره مهمه وه، ځکه لومړی همدا ده، ځکه دا وایي چې ټارګېټ کیلینګ یعنې هدفي وژنې په هغه منطقو کې کیږي چې په کوم یو کې مدنیات ډیر زیات دي. مدنیات موږ ورته طبي سرچینې ویو په پښتو کې، صحیح چې ما دغه ته راواړو، ځکه مدنیات دا اردو ټکی دی، خو اکثره پښتانه پرې پوهېږي کوزه پښتونخوا کې. بیا لکه دې ته په خپله په دغه کې چې دی انګریزي ژبه کې یا په انګلیسي ژبه کې ورته منرالز وایي یا منرالز، منرال ورته بیا په پښتو کې وایي، ځکه ما هغه د انګلیسي د ژبې نه انګریزي ژبې نه راغوستل شوی دی. نو دا وایي چې په کومه منطقو کې دي کې دا قیمتي ډبرې هم راځي او بیا ځنګلونه هم پکې راځي، لکه هغه نیچرل ریسورسز چې دي هغې کې دا ټول شیونه پکې راځي، قیمتي ډبرې چې دغه کوم ځای کې، بیا لکه نور ځینې دغه هم پکې حتی ګیس او دغه نور شیان هم پکې راځي. نو دغه ټولو ته چې دي دې ته مدنیات وایي، دوی ورته په اردو ژبه کې وایي، خو دغه دی دا وایي چې په کومه منطقو کې دا ډېر زیات دي په پښتونخوا کې، ما هغه منطقو کې خاص کر خبره علاقو کې وایي، هلته بیا ډېر زیات هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څوک کوي؟ دغه پنجابی کوي چې دغه پښتانه دغه منطقو نه لرې شي او دوی چې دی په دغه طبي سرچینو یا نیچرل ریسورسز یا همدغه منرالونه یا چې هر څه ورته ویلی شو یا مدنیات چې په دوی باندې پنجابی قبضه وکړي. دې کې بیا خپله دې څه ویلي دي، بیا زه نورې خبرې هم پرې کوم. خو دا خبره چې وه دا ډېره جالبه وه، نو ځکه ما لږه تبصره پرې د لومړي نه وکړه. زه به دا بیرته لږ سر نه کړم، ځکه نن دی تاسې اوس دا واورئ. ये टारगेट किलिंग उन इलाकों में ज्यादा होती है जहां मदनियात ज्यादा होते हैं. नॉर्थ वजीरिस्तान बोया मोहम्मद खेल जो कापर और गोल्ड से भरी पड़ी है, वहां के लोकल लोगों को ट्रक की ड्राइवरी भी नहीं मिलती है. चाइना के साथ एग्रीमेंट करके सिर्फ वहां पर लोगों को टारगेट किलिंग मिलती है. और دا وایي چې په هغه منطقو کې چې طبي سرچینې یا زیرمې ډېرې زیات دي، په هماغه منطقو کې چې دی ټارګېټ کیلینګ کېږي، هدفي وژنې کوي، دغه د پنجابي آرمي یا د آیسای د خوا نه دا کار کېږي. او بیا چې دی وایي دغه ته چې کومه د شمالي وزیرستان یاد کوي چې هلته کوم دغه دي د سره زر لکه ګولډ او کاپر یو بل قسم دغه منرلز یو دغه دي مدنیاتو کې، دا چې دي دا قیمتي شیان چې دغه ځای کې دي، نو د دې په خاطر باندې دغه ځای کې چې دی وایي هغه کومې ټیکې چې دي هغه چینایانو ته ورکړل کېږي. حتی وایي هغه یو ډریور څه نه دی چې هغه هم پکې پښتون نه نیولی کېږي، پښتون بیا د نورو منطقو په نورو بهرني هېوادونو کې لکه مزدوريګانې کوي. دا خو ما ته دا لکه دا خو بیا ما کټ کړي نه، ځکه دا 15 دقیقې وه، نو هغه ځینې خبرې ته ما لرې کړي، نو د هغې هغه بله ویډیو کې چې څه هغه مې هم تاسو ته ویلې، دا نور هم وایي، بیا هغې باندې زه خبرې کوم. कुछ नहीं. इस तरह अगर बम धमाकों और शक्लों की बात करें, APS की शुहादा से लेकर क्वेटा के वकला तक,
और फिर ताहिर दौड़ की सवालिया लाश, इन सब دا ای پی اس چې کومه واقع وشوله لکه ای پی اس ورته یو سکول واغې کې دغه د فوج لکه چا چې په فوج کې کار کوي هغه به پکې یو ځل نور پښتانه پکې و دغه بچیان به پکې ته درس ویو دا چې کله د عمران خان درنه و نو په وخت کې دغه واقع وشوله او هغه کې ډیر زیات د پښتنو ماشومان چې دی هغه ووجل شول په ډیر لوی تعداد کې او بیا هم د په کوټه کې ډیر زیات وکیلان چې پښتانه وکیلانو په هغه باندې ماته ځنه دغه په وشو لکه دماکه او ته وکي ځان وجنه شي چې وخ بس هغه کوم ډیر زیات پښتانه مړ شول به لکه د طاهر څنګه چې دا کوم دغه هغه چې لکه واغم د پټ د طریقه باندې مړ شو چې به د هیڅ پته ونه کېدل ان معلومات چاته ونه شو څنګه نور څه के लिए जब हमने मुतालबा किया कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए तो कहा गया कि तुम लोग गद्दार हो, अपने मजलूम और महकूम लोगों की دا وایي کنه لکه چې مونږه چې کله بیا ورته یو چې دا دومره د پښتنو وژنې کیږي یا د فی وژنې کیږي نورې وژنې کیږي او خپل فوج هم وژنې په بمباریانو کې په پښتانه سره شهیدان کیږي چې دې لپاره ټروث ان ریکنسیلیشن کنه لکه هغه د یو دغه چې لکه عدلیه پخلاینه چې دیو سره لکه هغه وکي جډیشري د طرف نه هغه او د دوی پخلاینه وشي او هغه چې دا چا چې دا قتلونه کړی هغه د خپل مسؤلیت ومني نه د یو طریقې سره ودات مونږ غواړو چې کله چې مونږ دا وغواړو بیا مونږ ته دغه ویل کیږي د غداران د وطن غداران راته ویل کیږي نو زه به دا لږ نور پرېږدم بیا زه خپلې خبرې وکړم ځکه زه په طالبانو باندې سره لنډې غوندې خبرې کوم لومړی دا خلاص شي عوام की तर्जुमानी अगर गद्दारी है बहुत ज्यादा फख्र है हमें इस पर प्राउडली हम गद्दार हैं, हम इन जालिम जर्नलों के वफादार नहीं बनेंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और मिसिंग पर्सन्स 5000 लोगों के हमारे पास डेटा है, वो कोर्ट में पेश करे। मैंने फेसबुक पे भी वो पिक्चर डाली थी, एक अखबार में एक खबर थी कि कुत्ता गुम हो गया है, अगर किसी को मिला तो इतना इतना इनाम मिलेगा। 5000 लोग लापता है, उसका कोई खबर इस अखबार में नहीं आएगा, मगर उस कुत्ते की खबर आई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि करंट लगने से गद्दा हलाक हो गया, मगर वहां पर हमारे इंतहाई इंटेलेक्चुअल तबका वो रोजाना के बुनियाद पर टारगेट किलिंग में शहीद हो रहा है, कोई खबर नहीं आई। بیا د منظور پښتون کنه لکه دغه د پنجابي میډیا نه شکایت وکړو چې مختلف قسم لکه غیر ضروري خبرونه راخلي چې اوس په لکه یو خرچ ملشي دغه خبر په دغه کې تیری خو چې پښتانه وژل کیږي او هغه په دومره ډیر تعداد سره لکه تختول کیږي مو به لکه اته به تمرشي به دغه واغه مړی التوارته ولې شي نه خبر هیڅ نه را دغه کیږي په لکه پنجابي میډیا نه راخلي هغه نه نشري لکه زمونږ وی هغه پوهان وژل کیږي په هدفي وژنو کې هغه هم دوی دغه خبرونو کې نه راخلي غیر ضروري شیان چې دي هغه راخلي خدا خبره فقط لري خدا نو هغه میډیا چې دا هغه د پنجاب د بلادستۍ لپاره کار کوي منظور پښتون باید په دې ول پوه شي چې هغه میډیا چې دا هغه صرف د پنجاب د ګټو د ساتونو لپاره دا او هغه په ګډه باندې د پنجاب آرمي سره کار کوي چې څه رقم باندې کولای شي سیندیان بلوچستان او پښتانه غلامان وساتي او دا ځنې لکه داغه واغه مازغه وینځري شي هغه د نوی نسل یو هغه نه کډر پاکستاني جوړ شي کډر پاکستان داسې چې د پنجاب بلادستي باید اومني او دغه د محکومیت بیرغ چې د پاکستان دی دا باید په ځان باندې اومني او دغه ځنې شان لکه دا باید سيو کی نو زه دا لګ نور مقدم به روسته خبرې کوم دا خبرې مخلاصي एक दिन तो ये खबर भी सारे चैनल्स पर चल रहा था कि आरिफ अलवी ने टिकटॉक ज्वाइन किया, वहां इंसानों का खून बह रहा है, वहां पर माएँ पूरा दिन रोकर अपनी ही चादर से अपना सर दर्द की वजह से बांध लेते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। जनरल कियानी ने ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लिए, उसको पता नहीं है कि पश्तून का एक इलाका है जिसकी मुकम्मल जिंदगी हमने तबाह और बर्बाद कर दी है। और रवैया क्या है? रवैया ये है कि कुलभूषण यादव के लिए स्पेशल बिल बनाएंगे, उनके हुकूक देने के लिए, उनके साथ
काल भी अलाउड है, पर बलोच और पश्तून जो मिसिंग है उसको कुछ अलाउड नहीं है. هدي بل خبر وکړه وای د هغه دغه ایجنټ چې ورشو د هندو او د هغه لپاره اوس د قومي اسمبلی نه یو نوې قانون جوړیږي چې هغه ته لکه کولای شي خپل دغه فیملی چې دا یا کورنۍ چې دا هغه ورته ټلیفون اړیکې ورسره ونیسي، ارتباطات ورسره ونیسي، مګر هغه پښتانه چې او بلوچستان چې میسنګ شوی دي، نورک شوی دي یا په زندانونو کې دي، هغه ته اجازه نشته چې کورنۍ ورسره ټلیفوني اړیکې ونیسي. بس دې نه بعد د علي وزیر خبره راځي بیا څه د خبرې ختمي. उसको कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है. अली वजीर का कानूनी हक प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए वही असेंबली काम नहीं कर रहे, उस असेंबली का वो मेंबर है. ऐसा लग रहा है कि जो इलाके अंग्रेजों के साथ په بیروسو کې ځکه دا یو د علي وزیر په اړه د داسې ویل چې لکه وې د کمی اسمبلی لکه چې هغه غړی دی لکه د قومي اسمبلی دغه د قانون دغه د پروټیکشن آرډر وای لکه جاری نشو نه دغه د آزادولو لپاره کوم د څه دغه نشو کوشش نشو چې هغه راشي او د قومي اسمبلی په اجلاس کې برخه واقعي ګډون وکړي. خو دغه لکه دغه هغه کوم هندو چې نیول شوی دی ما دغه نوم شو کوشن چې دی نو هغه چې دی دغه د لپاره نوې قانون دلته جوړ شو. نو دا لکه دې دا خبره مکله او ځاخرنۍ خبره کوي چې دی باندې ما یو ورځ ویډیو جوړه کړې و د مکمل ویډیو ما په دوه په دې خبرې کړې دا واوري بس به منده ومده. थोड़े कोऑपरेटिव थे, उनके साथ आज का भी फौज कोऑपरेटिव है. जो नहीं कोऑपरेटिव थे उसके साथ आज भी वही रवैया है. पाकिस्तान जब बना तो यहाँ पर फौज तो नहीं बनी, वही फिरंगी फौज में भर्ती लोगों को इकट्ठा करके नाम बना दिया गया कि पाकिस्तान आर्मी. तो खालो यहाँ पर उस वही रवैया जारी रहा. हमारे साथ वही रवैया आजकल जारी है. دا خبر خلاص شو څنګه دا ویډیو جنرال کوم نو بیا به ته زپدیم خبرې وکم د طالبانو باندې بیا تاسو کومنټونه ولولئ. صحیح شو. خنو دا خو لکه دغه ځنې هغه مشکلات هغه د خپل دغلته پلاور کې یو کانفرنس او هغه کې د خبرې کولې هغه په خانه دغه چې د جوډیشل هغه کومه دغه ودا هغه کې کار کوو. نو هغه چې هغه اوس دغه لپاره په داسې پروګرامونو نیول کېږي چې د مختلفو ګوندونو یا د پارټیګانو خلک راځي بیا خپل خبرې کوي. ها به هغه خرنۍ خبره چې ما په کوله او دې مکر هغه دا و چې وې د پاکستان په فوج کې هغه خلک شامل چې هغه د مخکینم د انګريز په فوج کې او په ما خلکو ډیر ظلمونه چې با انګريزانو کول او د انګريزانو سره مزاحمت کوي ما خلکو سره وسم هغه پخوانی فوج یا آرمی چې دا او د اوس د پاکستان شوی دا د ماغه خلکو باندې وسم ظلمونه کوي او ماغه خلک تنګي. مقصد دا دی چې قبایل خلکو سره په وخت کې د انګريزانو سره یا فرنګیانو سره مزاحمت کوي او چې کله د انګريزان په ځای باندې د پنجابیان راغلي دي د دې سره مزکه دوی ظلمونه کوي نو هغه سره مزاحمت کوي. لکه دوی لکه دغه مخکې چې ما ویل کنه لکه چې د مدنیات چې دی یا منګو ته نېچرل ریسورسز ته ویل چې په نېچرل ریسورسز کې هغه مدنیات هم راځي. مدنیات قیمتي ډبرو ته وایي. نو هغه نېچرل ریسورسز په پراخه دغه د ځکه هغه کې وبم دي طبي زیرمې ټولې پکې راځي لکه وب لکه ځنګلونه دغه نېچرل خپل دغه قیمتي ډبرې یا د دې نه علاوه تیل یا غاز دا ټول پکې راځي. نو د خاطر باندې به دا دغه نوم دی هغه لکه مدنیات چې هغه صرف مینرالز دي هغه کې صرف هغه مینرالز قیمتي ډبرې ته وایي. نو هغه اوس هم د پنجابین دغه ځای نه وړي او دغه نور کوم نېچرل ریسورسز چې هغه هم دغه ځای نه وړي هغه ځنګلات هر څه چې کوي نو دلته به لکه دوی باندې به دغه ځای کې به ظلمونه کوي چې دغه ځای ځنې هغه کوم دی چې دغه شی نه دغه زیرمې دي چې دوی نه دوی لږ شي چې دغه پنجاب ته وزګاري شي چې دغه ځای نه دغه خپل شی نه پنجاب ته ویسي او کېږي نورو ملکونو سره لکه چین او دوی سره لاسلیکونه وکړي. خو دویمه خبره مې دا کوله طالبانو ته ځکه چې دا د پښتنو یو ډیره کمزوري ده کاغه په لر دي کې په بر دي چې مهمه خبره ده چې د خپل جبهه سره مینه نه لري. نو دا په دې تیرو په جمهوریتونو کې مو په پاچاهي سیستمونه چې به په هغه کې به مو چې پاچا به د مودونه به حکومت کو دغه وخت راونی ستر تر اوسه پورې دغه سلسله را روانه ده. بیا په دغه جمهوریتونو کې چې د دولت مشران تیر شول په دې وخت کې دا سیستمو چې دیو اکثره د مشران وزیران پښتانه وزیران چې دی یا په لوړو پوسټونو چې کار کوي
دوی چې به کله دغه رسنیو سره مخامخ شي، تلویزیون د سره دوی په خپل ژبه خبرې نه کوي، په ماغه یو ژبه خبرې کوي چې هغه دري ژبه ده. نو دا ډېر کمزوري خلک دي. پښتانه باید داسې خپل مشران وټاکي چې هغه د خپل ژبې سره مینه ولري، او چې په دغه رسنیو باندې راځي باید په خپل ژبه خبرې وکړي، نه په دري ژبه باندې. منګه د بل ژبې سره تضاد نه لرو. دري ژبې اسیم به دغه ماغه هیڅ کله پښتو نه وي، ماغه خپل دغه په هغه کوم کوسونه باندې ښکار کوي، خو به دغه دري وي. خو چې پښتانه راځي دا به خپل ژبه باندې خبرې وکړي او ودرېږي په خپل ژبه باندې. اوس منګه دغه طالبان چې مراغلي دي لکه د دې نو زموږ د خواص ځکه دوی چې اوله کرار پښتو خبرې کولې، اوس دوی مرورو هغه پښتانه دغه چې دي لکه دیو یا د هر وزارت بیان چې یا دغه الکه اوس هغه چې کله راشي لکه زبی الله مجاهد نو هغه اکثره خبرې په دري ژبه باندې کوي. په کار دا چې خپل هغه پښتو کلکه ونیسي، په پښتو خبرې وکړي، لکه په دفترو کې دغه کې دا عملی کې. بل دا چې دغه دیو هغه شمالي ولایتونو کې ځنې ښوونځي چې د جنکو دي هغه ته اجازه ورکړي چې هغه خپل تدریس وکړي. داسې باید د پښتنو په سیمه کې د پښتنو هغه ماشومان چې ښوونځي د زی باید هغه تم دغه سہولتونه برابر کړي چې هغه خپل مکتبونه وي، خپل زده کړې وکړي. ځکه به زده کړو باندې انسان پرمختګ نشي کولای، د نړۍ سره او د پرمختللي هیوادونو سره بیا غسیلی نه کیږي. نو دې تم کار په کار دغه علم ته بل په خپل ژبه باندې کلک ودرېدل په کار دي. لکه به دغه هر وزارت خپل یو بیان دري ژبه هم لري، هغه به دغه فارسی وي، هغه چې پارت چینل کې راځي په خپل فارسی خبرې کوي. مګر هم دا تاسو پښتانه سي چې د پښتنو په نمائندګۍ باندې به راشي، هغه چې کوم دري چینل سره برابر شي به په پښتو خبرې نشي کولای. ډېر کمزوري خلک یې دغه په خپل ژبه به هیڅکله تاسو غیرتونه کوي. دا لکه پخوانو خلکو ته منګ ویلي وای تاسو نه یو ځکه وای طالبان باندې منګه دا تاسو نه یادو. منګه په پخوانو چې کله نه د رسنۍ لګي پیدا شوې دي لکه د سوشل میډیا یا نور، منګه همیشه په هغه پښتون چې پښتوني او په پردو ژبه خبرې کوي مونږ پینې وکی کړی دي او پر راتلونکي کې به هم پکې وکړه که تاسو یې یو نوري او چې پښتو ژبه شاته کوي او د هغې ژبې په ځای باندې بله ژبه راوړي، نو دغه پښتانه باید یوازې نه باید ټولې پرې وکړي. نو ما زه به ستاسو یو څو تبصرې یا کومنټس دا به ولولم، نو بیا به د الله په امان واخلم. نړۍ مننه ملګرو چې ما سره تر اوسه پورې پاتې شوي یاست. یوه نړۍ مننه. دې کې دا شهباز خان ورور ډېر ښایسته کومنټ رالیږلی دی، خو ټول به نشم ویلی ځکه چې د لرې نه ما ته ورکوټې ښکاره کېږي او ډېر واړه واړه راته ښکاري. په دې نه بعد به زه بیا د خیر سره موبایل اخلم، په هغې کې به بیا لولم داسې به دغه کوم، ځکه په دغه پرده باندې زه بیا د کمپیوټر نه لرې ناست یم، نو هغه راته صحیح نه ښکاره کېږي. نو وروره ډېره زیات نړۍ مننه چې موږ سره په پروګرام کې مې شهباز خان شاهین وروره او برخه را سره اخلي کله کله، نو مننه. دیدار ور صرف سلام را لېږلی دی، وعلیکم سلام، زما د خانم تا ته ډېر زیات سلامونه. دا ارمان وزیر ورور خو دې سره چې خاص نشته، د چین دې را لېږلي، دې ورور هم سلام را لېږلی. دې چې دی شاهین خدا فرید خان دې چې نشته دلته، ما ته کمپیوټر کې نه ښکاره کېږي، کېدای شي موبایل کې چې ښکاره شي وروره، خو دلته څه نه ښکاره کېږي. خو دلته دا ابراهیم خان ورور دا ډېره صحیح دغه کړې، زه بیا په دومره ویم که موږ چې د بابړې پوښتنه کلی وی او د هغې هم کلک جواب ورکلی وی، نو بیا به دا نور پښتنو باندې دا ظلم نه کېدو. بلکل صحیح خبره ده. نو دا ستا خبره صحیح ده ابراهیم خان وروره، نړۍ مننه. خدي ورور لیکلي دي وایي چې کین یو کال می پلیز. داسې راسن نه کېږي که غواړې چې ما سره په پروګرام کې ګډون وکړې، ما ته په زما فیسبوک باندې میسج وکړه، زه به بیا لکه تا سره خبرې وکړم، بیا چې کومه ورځ زه پروګرام په ژوندۍ بڼه زه راتلم بیا به دې ځان سره واخلم. دې ورور یوه خبره لیکلې، د سلطان شیراني ورور افغانستان پنځمه صوبه د پاکستان، دا وخت تریخ حقیقت دی، دا یو تریخ حقیقت دی. زه خو فکر نه کوم دا ستاسې به خپل نظر وي، خو انشاءالله تعالی داسې به نه کېږي، ځکه چې هر هغه ګوند چې افغانستان کې په قدرت راځي، صحیح ده که د هر هېواد په ټپولو په شا ټپولو باندې راشي، انشاءالله تعالی چې بیا هلته افغانان ژوند کوي، پښتانه دي، هغه چې هلته د هغوی سره ژوند وکړي، بیا د هغوی هغه پالیسي هم بدلېږي. لکه تاسو به لیدلي وو چې طالبان هم اول رال، لکه یو څو موده بعد یې سمدواره هماغه خپله خبره وکړه چې دا ټکه پورې یا د مرګلۍ پورې لوی افغانستان دی، دوی ما خبره ورسره ونه منله. نو داسې به نه وي انشاءالله تعالی، ځکه چې دغه یوه ازاده خاوره ده چې هر څوک را داخلېږي هغه به آزاد پښتون وي او هماغه کوم ملي ارزښتونه دي چې دي د افغانانو
او د پښتنو هغه ته ژمنې او ژمن نو به څنګه چې دا نور د شړل شوی دی به د ان شاء الله تعالی دویم بیا هر څه چې دا کار کوي به په هم شړل کیږي نو دا چې د پښتون زلمه دی ژوندې اوس نړۍ من وروره دلته دا ډیر د فرمان الله خان په پښتو کې من کړی د ډیرو کې کله ده نو زه دا اوس پوره نشم لوستلی خدا زما په خسرت کړی زه خدا به ان شاء الله تعالی کما ولستو زه به په بل دغه کې جواب ورکړم اگر ډیر وړو کې ښکارا کیږي خدای کړی د جزم د یو منظور پښتون میدل نه خو یو فرمان الله و چې زیات هغه یو سپایي مې یو عسکر ما مننه دا زمونږ احمد علي خان ورور دی نړۍ مننه احمد علي خان ورور ژوندې اوس نړۍ مننه ډېر کمنټونه کوي تاسو کمنټونه څخه نړۍ مننه هغه څه دی پنجاب د انګریز په ځای نه دی راغلی بلکې د انګریزانو زامن دي بس ما یو شی شو د هغې په ځای راغلی د هغې دغه او د ورو لیکلي دي چې طالبان د علم او رڼا دښمنان دي دا وروره اصلا که سړی واقع ته وایي شریعت کې خپله خو ګوره موږ حدیث هم دی چې علم په ښځه او نر دواړو باندې فرض دی که نه نو طالبان که واقعا د اسلامي د لارې څخه کار اخلي باید ښځې او نور دواړو ته د تعلیم اجازه ورکړي ځکه چې بې تعلیمه قوم چې دی هغه هېڅ وخت کې پر مخ نشي تللی همیشه به شاته وي او همیشه به نور قومونه دوکه کوي او استعمالوي به د خپلو ګټو او مقصدونو لپاره نو پکار دا ده چې دغه د تعلیم مخه که هر ګوندي باید مخه ولونه نیسي خدا وزیر وروره ما نن دغه باندې خبرې کولې په طالبانو باندې او په دغه باندې منظور پښتون باندې ما طالبانو باندې خو ما لنډه خبره وکړه ما مقصد دا و چې طالبان چې دي چې په لومړي کې راغله که نه لکه هغه ځینې وخت کې به چې کنفرانسونه وو پښتو پکې زیاته ویله اوس هغه دري ژبه وایي ما داسې ویلې چې دري ژبې دپاره تاسو خپل ویان لرئ د هر وزارت څخه نو هغه په دري خبرې کوي تاسو پښتانه چې راځئ پکار دا ده چې تاسو خپله پښتو خبرې وکړئ نو د یو دغه موضوع خو دغه نن مې تاسو ته وسویل او بل دا د منظور پښتون په دغه باندې و چې هغه یو کانفرنس کې ګډون کړی په لاهور کې و او بیا هغې کې ځینې خبرې کړې وې بیا هغه 15 دقیقې وې خو ما ته لاندې لیکلې وې بیا په هغې باندې ما هم خپلې خبرې وکړلې او بس هغه هم دغه شو نو دا جعفر خان ورور هم نړۍ مننه او بیا دا بل ملګری هم دی د ته اوس راغلی نړۍ مننه بس دغه شو ده وزیري صاحب مننه د دې ملګري دغه هم دی دا چې دا یو پښتون دی السلام علیکم ورحمت الله نړۍ مننه ورور جاوید خان روخان ورور راغی خاروخان ورور لیکي اسلامونه صاحبه خبرې دی عمر خو الله ډېر مصروف یم ته د ژوندی وي نړۍ مننه روخان ورور الله دې ژوندی ولره خدای کې لیکلي دي خدا ورور لیکلي دي وایي علي احمد کورد دغه کانفرانس ته خدا وطن دوست خان لیکلي دي وایي علي احمد کورد دغه کانفرانس ته ډېره ښه وینا کړې ده باید د هغه ذکر هم وشي هغه ډېره ښه وینا هم کړې وه په هغه وخت کې هغه د لاندې وکیلان ناست وو هغې دا ومېله چې موږ د فوج نه ازادي غواړو فوج چې دی دا یو ظالم فوج دی او په د هغې په زور باندې حکومتونه جوړېږي حکومتونه ړنګېږي او هغوی چې هر څه وغواړي هماغه کېږي او هغه فوج چې دی هغه هم د پنجاب فوج دی په هغې کې 80 سلنه چې دي یا 80% چې دي هغه پنجابیان دي او هماغه پنجابیان چې هر څوک وغواړي هماغه ګوند بیا په حکومت کې راولي او چې هر ګوند وغواړي هغه د حکومت نوم لرې کوي او هماغه خپلو مفاداتو یا ګټو دپاره پنجاب دغه ارمي جوړه کړې ده نو هغې د ګټو دپاره کار کوي لږ وخت دپاره کله داسې پښتون هم پکې راولي چې بیا هغه د پښتون په حکومت کې نور پښتانه ووژني یا هغه پښتانه نور هم غلامان کړي یا د هغې په هغه مدنیاتو باندې یا د هغې په هغه نیچرل ریسورس چې ورته ویل چې هر څه ورته ویل په هغې باندې نور هم قابض شي نو هغې ځینې نمونې د شکل په خاطر باندې د پنجاب میډیا کې بیا ښکاره کوي هغه ډېر غټ بوټ پالیشان دي نو هغې ته بیا ډېر وخت ورکړي په دغه کې هغه خپل څه نشي کولی نه نیوکې شي کولی نه څه نه د پښتون دغه پښتون نشي کولی نو بیا دا شان خلک راولي او دغه چې دی دغه کوم تاسو چې یاد کړو علي احمد کورد هغه واقعا یو دغه هلته ښه نیوکه وکړه لکه هغه د پنجاب هغه ظلمونه نور ته ښکاره کړله دغه خپله منظور پښتون هم ډېرې ښې خبرې کړې
افراسیاب خبرې کړې وي خو ما وانه اورېدلې چې هغې به څه ویلي نو دا شي بیا دلته دا بل ورور مې یو دغه کړی دی سلامونه څنګه یې مشره د الله محمد د مسافر او بل دی زازی صاحب دی دې مې یو سلام او څه خپل دغې رالیږلي دي نړۍ مننه ورور دلته مې دغه ښکاره کړو بیا نو دا خپله ملګري بیا ولولي زما نه لږ لرې هم دی نو زه بیا پرېږدم دغه چې دی جاوید خان ورور دی هم سلامونه رالیږلي مننه وروره ډېره زیاته مننه څنګه ده زه به دا هم پکې راواخلم ښه عمران سواتي وروره دا ستا نوم صرف راغلی دی دلته دې شی نه دي راغلي چې هغه زه که په سکرین باندې ښکاره هم کړم تاسو بیا هم وګورئ چې شی پکې نشته خالي دغه دي نو د دې په خاطر باندې مخکې چې نو او وزیري صاحب مخکې څه لیکلي خو زه خیر هغه سکرین کې بیا شته بیا په آینده کې بیا که ملګري غوښتل خپله بیا ولولي خدي ورور څه لیکلي دي چې سلام مشره د چین بارډر دروازه ستونزې ان شاء الله تعالی په دې باندې بیا زه وګورم بله ورځ به بیا په قلاره خبرې وکړو که کومه ورځ برابره شوله نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله وسپارم خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ د لوی الله جل جلاله په امان